السلام علیکم. دا یو نظم د سره شریک کوم چې دا هم د دې وخت سره تړون خوري. وایي زه د دې وخت په حکمران باندې یو غږ کومه، باید په هر یو مسلمان باندې یو غږ کومه. مقدس ړنګ شو خو په خوب باندې عجم اوده دی، په دغه ظلم د عربو باچا سم اوده دی. د فلسطین په هر یو بچی لکه په بم اوده دی، د اسرائیل په هر یو ظلم ټول علم اوده دی. ویښ شه د ترک په اردګان باندې یو غږ کومه، باید په هر یو مسلمان باندې یو غږ کومه. مننه. د جهازونو ایټمونو د پوزونو قوت، د مزایلو د توپونو د ټینکونو قوت، په سمندر کې په هوا کې د ځواکونو قوت، د فلسطین په جنگ خاموش د ایمانونو قوت. مخکې اول په پاکستان باندې یو غږ کومه، باید په هر یو مسلمان باندې یو غږ کومه. د فدایانو د خودکشو استادان چرته دي؟ کابل وایه ستا د خاورې طالبان چرته دي؟ چې د اسلام په ننګ راپاسي افغانان چرته دي؟ مطلب مې دا دی د نبیانو وارثان چرته دي؟ چې تماشه ګوري افغان باندې یو غږ کومه، باید په هر یو مسلمان باندې یو غږ کومه. د شپږ نمبرو ټیکدار ډډه وهلي ناست دی، د جنت غم کې په نفلونو یې جړلي ناست دی. دواړه لاسونه په تسبو یې د تړلي ناست دی، د اسرائیل په ظلم شونډې یې ګنډلي ناست دی. په دې بزرګ غونډه انسان باندې یو غږ کومه، باید په هر یو مسلمان باندې یو غږ کومه. مرګ رانه هیر قیامت مو هیر دی په دولت ورپسې، دنیا مو واخیسته په داسې تجارت ورپسې. د کرسۍ منډه د هر څوک په سیاست ورپسې، مرګ د ویرې لاس په نام یو په طاقت ورپسې. په هر بوډا په هر یو ځوان باندې یو غږ کومه، باید په هر یو مسلمان باندې یو غږ کومه. مننه. د وخت ملانو په منبر باندې خاموشه ناست دی، په هر یو ظلم د کافر باندې خاموشه ناست دی. مطلب مې دا دی په ډالر باندې خاموشه ناست دی، دلته پښتون په لر او بر باندې خاموشه ناست دی. مننه. په مولانا فضل الرحمن باندې یو غږ کومه، باید په هر یو مسلمان باندې یو غږ کومه. مننه. د فلسطین د بچو چغې اورېدلې نشئ تاسو چې یو شی اسرائیل را فرضولی نشئ، د زورورو د زور ښکرې ماتولی نشئ، مسلمانانو په یو ځای را پاڅېدلی نشئ. هر یو مسلم ته په جهان باندې یو غږ کومه، باید په هر یو مسلمان باندې یو غږ کومه. مننه. چې د ډوډۍ په ځای د لوږې نه خوړلي کاڼي، د فلسطین بچي په ځان پسې تړلي کاڼي، د شهیدانو په سرو وینو لامبېدلي کاڼي، د هر وجود سره لمبو کې سوځېدلي کاڼي. په خاوندانو د ایمان باندې یو غږ کومه، باید په هر یو مسلمان باندې یو غږ کومه. زه د دې وخت په حکمران باندې یو غږ کومه. زما خدایه بس امداد له فرښتې راولېږه، زما خدایه بس امداد له فرښتې راولېږه. مونږه بېوسه یو جهاد له فرښتې راولېږه، نورې د ژوند باقي مراد له فرښتې راولېږه. د فلسطین د بچو داد له فرښتې راولېږه. سحر مایوسه شوم اسمان باندې یو غږ کومه، مننه. سحر مایوسه شوم اسمان باندې یو غږ کومه، باید په هر یو مسلمان باندې یو غږ کومه. زه د دې وخت په حکمران باندې یو غږ کومه. مننه. زه د دې وخت په حکمران باندې یو غږ کومه.